بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیسیک نیټورک ویډیوز دي. غواړم چې بیسیک نیټورک ویډیو جوړې کړم په پښتو ژبه کې، او غواړم کوم ریکارډ چې زه کوم، کوم ویډیو جوړوم، هغه هم د هغې ریکارډ چې دی باید 10-12 پورې وي، او 10-12 څخه زیات نشي، ځکه چې بیا کتونکي چې دي هغه ورسره بور کېږي. نو نه غواړم چې ریکارډ هم د 10-12 نه زیات شي چې بیا ورسره کتونکي څه شي، بور شي. نو غواړم ریکارډونه هم تاسو ته زه داسې واړه جوړ کړم 10-12 پورې. نو په دې ویډیو کې د نیټورک تعارف کوو چې نیټورک څه ته وایي. دلته کې ما یو څو سلایډونه جوړ کړي دي. نیټورک دی. دې ویډیو کې مونږ ګورو چې نیټورک څه ته وایي او ولې نیټورک جوړوو، او نیټورک ټایپس دي او څه فرق دی په مابین د نیټورک او نیټورکینګ کې. صحیح ده. What is network? The connect to or more than two computers is called network, or the connect to or more than two nodes is called network. Network څه ته وایي؟ network څه ته وایي؟ The connect to or more than two computers is called network. دوا یا له دوو نه زیات کمپیوټرونه سره وصلولو ته څه ویلی کېږي؟ نیټورک ویلی کېږي. یا موږ وایو چې the connect to or more than two nodes is called network. دوا یا له دوو نه زیات نودز سره کنیکټ کولو ته نیټورک ویلی کېږي. دلته نودز یو جرنل لفظ یوز شوی دی. کله چې هم مونږ یو څه تعریف کوو، نو هغه باید د هغې دپاره مونږ باید یو جرنل لفظ استعمال کړو، نه یو مشخص لفظ. که زه چېرته وایم چې د کنیکټ ټو or more than two computer is called network، زه وایم چې دوه یا له دوو نه زیات کمپیوټرونه سره وصلولو ته کنیکټ کولو ته څه ویلی کېږي؟ نیټورک ویلی کېږي. خو دلته کې دا کمپیوټرز، دلته دا څه ده؟ یو مشخص لفظ استعمال شوی. تنها کمپیوټر یې نه دی چې مونږ کمپیوټر سره وصل کړو، کمپیوټر سره کنیکټ کړو، نیټورک جوړ کړو، بلکې دلته کې نوډز ایستل شوی، جرنل، بلکې مونږ څه وکړو؟ یو جرنل لفظ استعمال وکړو، لکه نوډز چې دی. لکه وختي مې ویلی چې مونږ چې دی څه کوو؟ کمپیوټرونه تنها سره نه وصل کوو، کمپیوټرونه سره نه کنیکټ کوو، بلکې پرنټر دی، ایکسس پوینټ دی، راوټر دی، فونز دی. صحیح ده. نو نیټورک څه ته وایي؟ د کنیکټ ټو or more than two nodes is called network. Where we are correct a network. مونږ ولې نیټورک جوړوو؟ صحیح ده. نیټورک ته زموږ څه ضرورت دی؟ څه اړتیا ده نیټورک ته؟ صحیح ده. We correct a network to share resources, hardware, software. We connect a network to share one printer to all computer in the network. We connect a network to share one internet connection to all computer in the network. We connect a network to share resources. Resources دلته لفظ بیا جرنل لفظ یوز شوی دی چې هارډویر او سافټویر راځي. زه به تاسو ته یو پریکټیکلی اگزامپل درکړم دلته. صحیح ده. دلته کې مونږ نیټورک ولې جوړوو؟ صحیح ده. د هغې تاسو ته یو اگزامپل درکړم. دلته زمونږ سره یو پی سي دلته ده، یو پی سي زمونږ سره دلته. دا زمونږ سره پی سي 1 شو، او دا هم زمونږ سره پی سي 2. دا پی سي 1 او دا پی سي 2. صحیح ده. دا پی سي 1 په 5م منزل کې موقعیت لري. چیرته موقعیت لري؟ 5م منزل کې. او پی سي 1 چیرته موقعیت لري؟ په 10م منزل کې.
پی سی 2 په 5 منزل کې موقعیت لري، پی سی 1 په 10 منزل کې. د پی سی 2 کمپیوټر ته د یو فایل دی، وړ فایل دی هر څه چې دی، یا یو اپلیکیشن د هغې ورته ضرورت دی، هغه یې په کار دی. صحیح دی؟ نو اوس هغه یې په کار دی، غواړي چې هغه فایل راواخلي په پی سی 1 کې پروت دی. چیرته د پی سی 1 کمپیوټر چیرته پروت دی، د پی سی 1 لیپټاپ چیرته دی، دا په 10 منزل کې ده. نو دا باید یو یو اس بي راواخلي، لاړ شي او هغه 10 منزل ته لاړ شي کافي کې او راوړي پی سی 2 ته. ګوره د 10 منزل ته څومره وخت خرابېږي، یو اس بي وړي، یو اس بي یا به یا به نه وي، خو دغه یو اس بي هم پیدا شو لاړ، یو اس بي وړه وخت څومره وخت خرابوي. خو که چیرته کې پی سی 1 او پی سی 2 په خپلو کې سره سوي کنیکټ وي، نیټورک یې جوړ کړی وي، نو دوی کولی شي، پی سی 2 کولی شي چې له پی سی 1 څخه یو فایل، یو سافټویر، یو اپلیکیشن هر څه وي، هغه څه کولی شي په یو څو ثانیو کې، یو څو دقیقو کې څه کولی شي، لاسته راوړلی شي. نو نیټورک ته موږ دې وجې نه ضرورت لرو. که اوس چېرته پی سی 2 به څه کول، پی سی 2 به 10 منزل پورې ته او هغه به څه کول، راخیسته به. نو که چېرته کنیکټ وي، نیټورک سره جوړ شوي وي، نو کولی شي چې لاسته یې راوړي داسې. We correct a network to share one printer to all computer in the network. ګوره مونږ نیټورک ولې جوړ، نیټورک ځکه جوړو چې to share one printer، چې یو پرنټر څه کو، شیر کو، لکه اگزامپل درکم تاسو ته. که چېرته سپوز که چېرته دا سر کنیکټ نه وي، صحیح ده، دا سر څه دي، کنیکټ نه دي، صحیح ده، دا سر کنیکټ نه دي. دې ځای کې زموږ سره دلته کې څه دي، دلته زموږ سره یو پرنټر پروت دی، صحیح ده، دلته زموږ سره یو پرنټر دی. دا پرنټر په کیبل باندې څه چل شوی دی، له پی سی 1 سره وصل دی. اوس دغه پرنټر نه دا پی سی 1 استفاده خو کوي، استفاده خو تی څه کوي، استعمالوي، خو دغه پرنټر ته د پی سی 2 ضرورت دی، پی سی 2 ته د پرنټر ضرورت دی. نو پی سی 2 به څه کوي، دا کمپیوټر به څنګه لاسته راوړي پرنټر، نو دا به څه کوي، دغه کیبل دا به له دې پی سی 1 نه را لرې کړي او را به وړي پی سی 2 کې به څه کړي، پی سی 2 کې به یې ولګوي. یا که چېرته مونږ نیټورک ولرو، چېرته نیټورک ولرو، دا سره داسې کنیکټ شوي وي، صحیح ده، دا سره څه وي، کنیکټ شوي وي، صحیح ده. دا که چېرته کنیکټ شوي وي سره، بیا کولی شي، دا خو مونږ سره فار ایگزامپل مونږ سره 2 کمپیوټرې دي، امکان لري چې زموږ سره ډېرې واوسي، صحیح ده، زموږ سره 3م کمپیوټر دا دی راغی، مونږ سره 3م کمپیوټر واوسي، 4م زموږ سره واوسي، همدارنګې کېدلی شي 5م وي، ډېر کېدلی شي، صحیح ده، زموږ سره څه وي، کنیکټ وي داسې. اوس له دغه پرنټر نه کولی شي هم پی سی 1 هم پی سی 2 هم پی سی 3 هم پی سی 4 څه وکړي، استفاده وکړي. مخکې یو کمپیوټر کولی شو، مخکې څه کولی شو، پی سی 1 ته نه کولی شو څه وکړي، استفاده وکړي له دغه پرنټر نه. اوس ټول کمپیوټرونه کولی شي استفاده وکړي له دې پرنټر څخه. نو څومره سهولیت دی. که چېرته نیټورک نه وای، نو موږ مجبور وو چې هر یو کمپیوټر ته موږ بیل بیل پرنټر اخیستی وی، بیل بیل پرنټر هم ورته لګولی. نو دا سهولت دی که نه دی د نیټورک. راځو بل دا ته، we correct a network to share one internet connection to all computer in the network. ګوره مونږ څه کوو، دا به زه ختم کړم. تاسو به نیټ کیفې ته تللي یاستئ، صحیح ده، نیټ کیفې ته به تللي یاستئ. نیټ کیفې کې به تاسو لیدلی وي چې هلته کې یو انټرنیټ کې څه وي، هلته نیټ کیفې کې څه وي، ډېر کمپیوټرې، صحیح ده، ډېر داسې کمپیوټرونه لګېدلي وي. اوس دلته خو ما 4 دانې راوړل، خو کې نیټ کیفې کې خو ډېر کمپیوټرونه هم وي، صحیح ده. نو دا زموږ سره پی سی 3 شو، دا هم زموږ سره پی سی 4. دغه انټرنیټ
کیبل چې دی دا راغلی دی له دې پی سی 1 سره وصل دی صحیح ده اوس دغه پی سی 1 بیا له دې 2 سره وصل دی دا 2 بیا د 3 سره وصل دی 3 بیا له 4 سره وصل دی نو دې ته څه ویلی کېږي نیټورک ویلی کېږي دا د انټرنیټ کیفی یو ښه مثال د نیټورک دی د نیټورک یو ښه مثال چې د نیټ کیفی ده نیټ کیفی ته موږ یو کیبل د انټرنیټ یو کیبل را تیر کړی وي د هغې نه بیا ټولو کمپیوټرونو ته څه کړی وي هغه کیبل مو له پی سی 1 سره بیا 2 بیا 3 بیا 4 سره داسې څه کړي وي وصل کړي وي نو دې ته څه ویلی کېږي نیټورک ویلی کېږي ورپسې ټایپ اف نیټورک دی نیټورک چې دی ډېر ټایپ دي صحیح ده خو دغه درې چې دي دا درې ډېر مشهور دي دا درې مشهور دي او نور ټایپ ډېر دي انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته هغه نور هم وښیم دا درې چې دي ډېر مشهور دي چې لین مین وین دی لوکل ایریا نیټورک دی او مین چې د میټروپولیټن ایریا نیټورک دی وین چې د وایډ ایریا نیټورک دی او بله خبره مونږ ویلي چې واټس ډفرنٹ بټوین نیټورک اینډ نیټورکینګ انشاءالله دا به راتلونکي ویډیو کې ټایپ اف نیټورک او واټس ډفرنٹ بټوین نیټورک اینډ نیټورکینګ دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې درته وښیم